النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، وفي رواية: وأنا أجزى به. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عزیزانو، الله په موږ باندې ډیر زیات فضل او رحم او کرم او فرمایو. د رمضان مبارک په دې مبارکه میاشت کې او بیا د دې مغفرت په عشره کې موږ ته د ختم قرآن د عظیم دولت چې کوم دی راکو، او دا د الله کلام دی. د الله په کلام کې موږ ته حاضری الله را نصیب کړه. موږ د قرآن مجید سماعت وکړو، سامعین محترم، او بیا دا د ختم قرآن مجلس دی. په دې مجلس کې الله موږ ته ختم قرآن کې حاضری را نصیب کړه. د ختم قرآن دا مجلس دا دومره عظیم او مبارک مجلس وي چې الله تعالی په دې کې د هر چا دعاګانې قبلوي. او په دې مجلس کې فرشتي هغه د اسمان نه راکوزیږي او د دې ځمکې نه واله تر اسمانه پورې هغه یو ګیره لګوي. نورانی مخلوق دی، نو هغه یو ګیره لګوي او هغه د څومره مجلس کې چې حاضرین دي د هغوی دپاره د رحمت دعاګانې کوي. او څومره ملایکو، 60,000 ملکین، 60,000 ملائک راکوزیږي. او هغه د دې قرآن په ختم قرآن کې دا کم مجلس چې دی چې دا قرآن ختم شو، دا مجلس اوس د شپې ختم شو، نو تر سحره پورې د رحمت دعاګانې کوي. او که د سار ختم شي نو بیا تر ماښامه پورې د رحمت دعاګانې کوي. نو دا د ختم قرآن مجلس دی. په دې کې به مونږه چې کومه دعا کوو هغه به د زړه په اخلاص سره غواړو. سامعین محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا. چا چې د رمضان المبارک روزي ونیوي د ایمان په حالت کې او د ثواب په امید باندې، غفر له ما تقدم من ذنبه، و هغه ته تیر ګناهونه ټول معاف کړي شو. دا د روزي برکت دی. سامعین محترم، ډیر خلک یې هغه پواګانې کوي، ویره فرض مونږ خلک نه کوي، بیا په روژه کې نښتې عبادتونه کوي. دا د شیطان په خبره او په چال کې راشي. ټیک ده، دا هم کمزوري ده چې انسان فرض مونږ کې کمی او کوتاهی کوي، لیکن د رمضان په میاشت کې الله څومره په خصوصیت سره د دې انتظامات برابر کړلي. څومره سرکشه شیطانان دي هغه هم هغه تړلی کېږي. د جنت ټولې دروازې الله کولاوي. د جنت چې کوم دی هغه تزیین کېږي او هغه ښایسته کېږي، مزین کېږي. د جهنم دروازې هغه ټولې بندېږي او یو غیبي اواز چې کوم دی کېږي. او دا غیبي اواز هر چاته کېږي چې ای د سرکشه انسانه، ته چې کوم دی سرکشۍ نه منع شه، د الله تابعدارۍ طرف ته راشه. او ای تابعداره انسانه، ته په دې تابعدارۍ کې نور مزید چې کوم دی ترقي وکړه. او د دې غیبي اواز هغه اثر چې دی هر انسان هغه محسوسوي. یو سکون، عبادت طرف ته یو میلان او یو شوق، یو رغبت هغه هر څوک محسوسوي په دې میاشت کې. نو ټیک ده، په هره میاشت کې او د الله چې څومره عبادات دي، فرایض دي، هغه ټول ادایګي پکار ده. لیکن رمضان المبارک په میاشت کې خصوصا داسې یو اهتمام پکار دی چې چرته دې میاشت کې د انسان نه غفلت ونه شي. ځکه جبریل علیه السلام چې هغه د ملائکو سردار دی او هغه خیری کوي: بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له. وی هلاک دي شي، د الله د رحمت نه دی هغه کس لري شي چې چا باندې د رمضان المبارک میاشت تیره شوه، فلم یغفر له، او د ده مغفرت ونه شو. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې امام الانبیاء دی، خاتم النبیین دی او شفیع المذنبین دی، دا الله یو نازولی نبی دی، هغه بیا سوی آمین. نو جبرائیل علیه السلام خیری کړلی، نبی علیه السلام په آمین ویلی دی. نو که دا میاشت موږ نه په غفلت کې تیره شوه،
نو د دغه خیرو هغه مصداق به وګرځو. نو څومره چې زموږ نه کیږي او څومره عبادت موږ کوو، نو چېرته دام په ذهن کې را نشي چې یاره دا به کافي زما دپاره. سامعین محترم، نبی علیه الصلاة والسلام هغه ارشاد فرمایي، وی الله تعالی فرمایي، یعنی حدیث قدسی دی، الصوم لی، روژه زما دپاره ده، و انا اجزی به، او زه به دې بدله چې کوم دی په خپله ورکومه. څومره عبادات دي، منځونه دي، او هغه حجونه دي، او هغه زکاتونه دي، او څومره استغفار دی، او یا نور چې کوم دی عبادات دي، د هغې ثواب الله تعالی د ملایکو په ذمهوارۍ باندې چې کوم دی لګولی دی، ملایک د هغې اجر ورکوي. او دا روژه یو داسې مبارک عمل دی چې د دې ثواب الله تعالی وایي دا به زه په خپله ورکوم. نو یو وجه علما د دې دا ښیي چې دا روژه یو داسې عمل دی، داسې یو پټ عمل دی چې د زړه سره تعلق دی. یو انسان هغه په اخلاص سره چې کوم دی د سار نه روژه ونیسي تر ماښامه پورې، هغه د ټولو اندامونو د هغه روژه وي، په دې ژبه باندې دا دروغ نه وي، په دې ژبه باندې دا غیبت نه کوي، په دې سترګو باندې بدنظري نه کوي، په دې غوږونو باندې ګانې بجانې نه اوري، غیبتونه نه اوري، په دې لاسونو باندې هغه غلا نه کوي، چا باندې ظلم نه کوي، په دې خپو باندې ګناه ته نه ورځي، د دې هر څه روژه کړله. نو د دې نه خو بل یو انسان نشي خبرېدی چې آیا داسې طریقې سره چا روژه نیوله. صرف الله د دې نه خبرېږي، ځکه الله تعالی وایي الصوم لی و انا اجزی بی، روژه زما دپاره ده او د دې بدله به م زه ورکوم. سامعین محترم، بل طرف ته دې کې دا یو راز دی چې دا روژه یو داسې عمل دی، الله ته دومره خوښ عمل دی چې د دې بدله الله ورکوي، نو د خپل شان مطابق یې ورکوي. او د الله د شان مطابق چې کومه بدله ده، نو هغه بیا ډیره غټه بدله ده، هغه زموږ ستاسو په ذهن کې د راتلو واله نه ده. لکه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په لاره باندې روان دی، د الله راز له روان دی. یو کسو غریبو، فقیرو، مسکینو او ډیر تنگ دستو، هغه ورسره میلاو شو، و ای کلیم الله چرته ځي؟ و د الله راز ته روان یم. و موږ ته خو وګوره که نه یاره دا حالات هم دي چې داسې په دې لارو کې پراته یو لوغیږو، او زموږ حال باندې هم لږ رحم پکار دی. نو هغه وایي الله ته ستا باره کې سوال وکړم چې مالداره دي کی؟ وی او که نه. الله ته چې کوم دی زما د خصوصي درخواست وکړه چې دغه سانتي یو بنده راسه میلاو شو، او هغه راته خپل حالت چې کوم دی مخې ته کېښود چې زه ډېر زیات غریب یم، فقیر یم، مسکین یم، وس مې نشته دی. نو موسی علیه السلام لاړ، د الله سره چې ملاقات وکړ، خپل چې کوم راز و نیازو او خپل چې کوم څه مقاصد و هغه پوره شو. بیا یو تر دې بنده هغه درخواست هم ورمخې ته کړ، الله سره د علم د هغه نه تپوس وکړ، وی ته ورشه د هغه نه تپوس وکړه چې زه د خپل شان مطابق تا ته درکم که ستا د شان مطابق. ستا خبره خو به زه اوس پوره کوم، ځکه چې کلیم الله راغلی دی، جلیل القدر پیغمبر دی، اولو العظم پیغمبر دی، هغه خو به زه د هغه خبره نشم ښکته ارتولی، خو ته د هغه نه صرف دومره تپوس وکړه چې ستا د شان مطابق تاله درکم که د خپل شان مطابق. شان خو پیژنئ که نه؟ ګوره یو خوار غریب انسان چاته څه انعام ورکوي، 10 روپۍ ورکړي، زموږ او ستاسو په شانې کسي زه 50 روپۍ ورکړي چې دا سړی خفه نه شي. چې وزیر اعظم چاته انعام ورکوي، نو څومره بیا انعام ورکوي؟ بیا خو کم از کم هغه د یو لیپټاپ نه کم نه، یا طالبانو چې ورکړي دغه شانتې ګوره. نو د الله د شان مطابق بیا انعام، هغه بیا بل شانتي. د الله انعام بیا څنګه؟ الله تعالی فرمایي، حدیث قدسی دی، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما د خپل نیکو بندگانو د پاره، د صالحینو د پاره جنت کې هغه انعامات تیار کړلی چې هغه سترګو نه دي لیدلی، هغه غوږونو چې کوم دی نه دي اورېدلی، د هغې سوچ هغه د چا په زړه کې چې کوم دی هغه نه دی راغلی. د الله بیا داسې شان دی. دا موږ چې څومره څه لیدل دي، یا څومره څه موږ ګورو، یا څومره څه هم اورېدل دي، په عقل کې راغلی دي. ګوره اوس موږ امریکا نه ده لیدلی، نه هم ده لیدلی که نه، په کم از کم اورېدلی هم ده که نه. نو بیا هم یو سوچ خو راغی، د جنت انعامات د دین هم پسې هوا دي، ځکه چې هغه غوږونو نه دي اورېدلی،
د هغې سوچ سمج کې دا خبره نه ده راغلې، نو دا د الله د شان مطابق انعام دی. الله وایي زه به د صایمینو ته د خپل شان مطابق چې کوم دی انعام ورکوم. سبحان الله. دومره دا د روجې چې کوم دی مقام دی، نو چېرته دا بوج ونه ګڼو، دا په ځان باندې یو بار ونه ګڼو، چېرته تنګ نه شو، په خولې باندې چې کوم دی واویلا ونه کو، جزه فزه ونه کو چې یاره دا خو زه بیمار یم، دې روجې ته وګوره او دې ګرمۍ ته او دې یخنۍ ته. انسان په یوه کې ټینګ نه دی. روژه چې په یخنۍ کې شوه نو خلکو بیا ویله د یخنۍ دا سخت دی. پرون بیا یو کس ویل یاره دوبۍ کې دومره سختي نه وه، نن مې دیاړي وکړه او ما ته چې کوم دی نو دا روژه ډېره سخته ولګېده. ما ورته ویل چې یاره بس دا کیسه وه ما ته نه کې، ځکه چې په یو حالت کې انسان خوشحاله نه دی. خلکو د دوبۍ هغه دغه په 200 پور منګه اورېده، تا اوس د کلي دیاړي دومره سخته کړه، او هم چې کوم دی د 12 بجو پورې دیاړي. نو ګوره انسان دومره کمزوری شی دی، دومره ناشکره شی دی چې د الله د هر نعمت چې کوم دی شکریه نه ادا کوي، ناشکري کوي. نو دا روژه چې ده د دې هر څه جزا الله د خپل شان مطابق ورکوي. نو هغه سړي ته چې کله موسی علیه السلام راورسېد نو هغه ورته څه وایي؟ ویره چې د الله د خپل شان مطابق راکړي نو ښه ده. داسې تنګ شوی لکه موږ چې دې حکومتونو کې تنګ شو، خیال هم دی که نه؟ نو بس هغه ویل چې بس د الله د شان مطابق ښه ده چې اړو بیا فکر نه. نو بس سړی خو چې کوم دی هلته پاتې شو. موسی علیه السلام واپس لاړ کوی تور ته، هلته لاړ الله ته وایي یا الله هغه ستا د شان مطابق غواړي چې ما ته چې کوم دی ستا د شان مطابق میلاو شي. وی صحیح ده ځه ورکړه مې ورته وکړه. موسی علیه السلام واپس راغی، خو صرف د دې قیسې نه یو څو کسان خبر وو چې موسی علیه السلام د دې بنده درخواست هغه الله ته وړی دی. چې راغی سړی مړ دی، سړو دعوا وکړه څه کې لکه زموږ سړی دې مړ کړه، دا تا څنګه درخواست وکړه؟ هغه خو مړ دی، د هغې نه خو غریب خو که نور څه نه نو ناست و ژوندی و، خپل کور ته به راته او خپل اهل و عیال سره به ملاقات کېده. دا څنګه چې کوم دی نو مالداره شو؟ دا خو د ده نه روح پرواز وکړه. موسی علیه السلام بیا الله ته لاړ، یا الله بني اسرائیل دي او ډېر کمعقل خلک دی، په خبره باندې نه پوهېږي او په هره خبره کې چې کوم دی چینجي را وباسي. نو دا اوس هغوی ته څه جواب ورکړم؟ الله ورته وایي وی تا د هغه نه په خپله تپوس کړی و او هغه په دې خپله خولې باندې تا ته ویلي و چې ما ته د الله د شان مطابق ورکړه پکار ده، نو د زما د شان مطابق ورکړه. دا ټوله دنیا چې مې دله ورکړې وې او 10 چونده مې وله نوره ورکړې وې، بیا هم دا زما د شان والا نه وه. ټوله دنیا څنګه ده؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نبی علیہ السلام وی که دا ټوله دنیا د ماشي په 2 وزرو کې صرف د 1 وزر چې هغه هیڅ شی نه دی، خسیس شی دی، د 1 وزر عمر هم دا برابر وی، کافر ته به الله 1 ګوټو بنه وی ورکړي. نو دا ټوله دنیا دا د ماشي د 2 وزرو هم نه برابر، د ماشي د سر خو د سره نه برابر. دومره په سپکه ورته الله ګوري. قل متاع الدنیا قلیل. ته ووایه دې خلکو ته دا څومره کر او فر دی، دا څومره کائنات دی، جمادات دي، نباتات دي، اشجار دي، انهار دي، دا څومره څه تاسو ته ښکاري؟ وی متاع الدنیا قلیل. دا بالکل هیڅ هم نه دي، دا د الله په هغه انعاماتو مقابله کې دا هیڅ هم نه دي. نو زه څنګه هغه ته د خپل شان مطابق ورکم؟ زما دا شان تاسو ته دومره سپک ښکاري چې زه به تاسو سره واده وکړم چې د خپل شان مطابق یې درکم؟ نو هغې له خو بیا هجرت پکار دی، بیا خو به دې دنیا باندې کار نه چلیږي. نو مونږ خو دې ته ناکامي ویو، خو حقیقت کې هغه انسان کامیاب شو، ځکه چې الله تعالی خپل شان مطابق چې کوم دی ورکړه او د دې دنیا نه چې کوم دی لاړ او هغه به اوس په جنتونو کې چې کوم دی نو مزې کوي. نو دا روژه چې ده الله وایي دا زما دپاره ده وانا اجزي به، او د دې بدله به هم زه ورکوم. زیات چې کوم دی بیان هغه کول نه غواړم، مرۍ مې هم خرابه ده، خو صرف د مقصد مې دا خبره وکړه چې دا روژه ده نو دا په داسې یو اهتمام سره نیول غواړي چې د دې روژې کومه تقاضا ده نورو له دا دعوت ورکو چې د هغې تقاضې مطابق دا روژه موږ ونیسو. نو بیا براله الله د خپل شان مطابق چې کوم دی دې انعام راکړي. الله دې موږ لره دې انعامات راکړي، الله دې موږ ته صحیح روژو چې کوم دی توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا الله دا کم کلام ختم شو، اسماء حسنا چې کم دی تلاوت شو، د دې په برکت سره د دې ثواب د حضور پر نور صلی الله علیه وسلم د روح نه راواخله، د صحابه کرامو پوری، د عشره مبشرو پوری، تر ټولو مسلمانانو د هغوی ته چې کم دی د دې ثواب ورسوي. د دې ختم او د دې قرآن په برکت سره یا الله د دې ثواب چې کم دی ټول امت ته ورسوي. څومره بیماران دي شفای عاجله ورته ورکړي یا الله، څومره بیماری دی هغه ختم کړي یا الله، څومره مصیبتونه دی هغه ختم کړي، د چا څومره شرعي حوایج دی الله پوره کړي. دغه سبحان الله قاری صاحب کور والا چې کوم دی بیماره ده، او بل عبدالرؤف چې کوم دی سخت چې کوم دی بیمار دی، یا الله دغه ټولو ته صحت کامله عاجله ورکړي، د نیک عمل توفیق ته چې کوم دی ورکړي یا الله، د نیک عمل دپاره او ته بیا چې کوم دی کامل صحت ورکړي. څومره بیماران دي یا الله، که موږ ته چا ویلي او که چا راته نه دي ویلي، یا الله ټولو بیمارانو ته شفای عاجله ورکړي. یا الله چا څومره څه قسم له شرعي حوایج یې هغه پوره کړي. یا الله څومره بې اولاده حضرات دي نیک اولادو ته نصیب کړي، چا ته د اولاد ورکړی دی هغه صالح جوړ کړي. یا الله فرمان بردار یې جوړ کړي، نیکوکار یې جوړ کړي. یا الله د والدینو فرمان بردار یې جوړ کړي. یا الله د خپل امت د اصلاح ذریعه وګرځي. یا الله دا څومره دعاګانې چې موږ ستانه کوو هغه راته هم راکړي، او کوم څه زموږ د فایدې دپاره یي هغه راته هم راکړي. نبي علیه السلام چې څومره دعاګانې کړلي، یا الله په هغې کې زموږ عیسا وکړي. یا الله د څومره شرورو نه پناه غوښتله د هغې نه موږ ته پناه را نصیب کړي. یا الله څومره ملګري هغه د رزق حلال په طلب کې بار ته تللي، بار ملکونو ته تللي، یا الله ته هغوی په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي. یا الله ته د هغوی د هر قسم بلاګانو نه حفاظت وکړي.
یا الله ډکې منګولې چې کوم د خپل کورونو ته راولي. یا الله دا څومره والدین دي او خپل اولاد د اولاد د پاره چې کوم دی څومره ستړي چې کوم دی هغه برداشت کوي، ته د هغوی په دې محنتونو کې چې کوم دی مزید اضافه وکړي. یا الله څومره اولاد دی هغه ته خپل والدینو ته فرمان برداره کړي. یا الله دا ډیره لویه مبارکه میاشت ده، دا زموږ نه غفلت کې چې کوم دی تیره نشي. یا الله د دې رمضان په برکت باندې، د دې قرآن په برکت باندې، د دې مبارک مجلس په برکت باندې زموږ ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، زموږ خطاګانې معاف کړي، تقصیرات هم معاف کړي، کبیره ګناهونه هم معاف کړي، صغیره ګناهونه هم معاف کړي. یا الله معاملاتو کې څومره کمی دی هغه راته معاف کړي. یا الله څوک زموږ نه خفای هغه چې کوم دی ته د هغه زړه ته چې کوم دی خوشحالي نصیب کړي چې هغه زموږ څخه پخلا شي. یا الله ستا امت چې کوم دی د نبی علیه السلام دا امت دا خو ډیر مبارک امت دی، لیکن دا چې نن سبا کم حالاتو ته رسېدلی دی ته په خپل رحم وکړي. یا الله د خپل مقصد نه چې کوم دی خوښ شوي دي ته خپل مقصد ته چې کوم دی راولي. یا الله دا ډیر مبارک مجلس دی، د دې مجلس په وساطت سره یا الله د دې مبارکو شپو او د ورځو په وساطت سره موږ تا ته لاس پورته کړلی. یا الله زمونږ خو ډیر زیات ګناهونه دي، د لاسونه د پورته کولو اهل هم نه یو. یا الله بل درم نشته دی چې تا ته لاس نه پورته کوو، بل لاس چا ته پورته کوو. یا الله زمونږ لاسونه چې کوم دی خالی مه واپس کې. یا الله زمونږ دا لاسونه چې څومره زنانه دي په دې مجلس کې، نارینه دي، بوډاګان دي، ځوانان دي، یا الله او ماشومان دي په دې مجلس کې، هغه ټول چې کوم دی د هغوی لحاظ وکړه. یا الله او څومره مقاصد دي زمونږ هغه پوره کړي. یا الله ټول امت باندې رحم وکړي او په اخره کې موږ ته بیا دا لویه مبارکه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.